ځان پرمالي وه نمبر شوی چارت دې مرسته موږ تاسو کولی شئ چې یو منظم چارت جوړ کړو د ګرافیکي ښودنه د یو هغه لپاره د یو ټیبل یا د یو جدول لپاره صحیح ده مثال زه درته جوړوم نیم هغه شاګردان پښتو چرکټ لپاره جوړه صحیح ده درې پښتو انګلیش عمر عمران خان او علي درې ورته مثال نوي نهاية تاكل وصول وشكل انتاوية نهاية انزاوية حسينا من صلول ديرسنا انزيش بيتا وش بيتا شفاق سويش دا بانكو برو تجمع شكل تجوسي ګرافیک په خپله باندې ترسي صحیح ده ډېر اساني سره تاسو کولی شئ دې باندې چې څه پوه شئ صحیح ده چینج چارت ټایپ مرسته باندې کولی د چارت ټایپ چې کوم بدل یې کړو کوم نومه ټایپ ته غواړئ مثال دا نومونه اوکې کوي دا وګورئ یا بېرته خپل چارت غواړئ دا به راشي صحیح ده او بل څه د سیو ټمپلیټ مرسته باندې کولی شئ د ټمپلیټ په شکل لکه سیو کلیک کوم نوم ورکوم مثال څه نوم ورکوم چارت صحیح شو که مې بل وخت چک دا پکار چې مطلب راځم کمپیوټر ته څه ده مای چارت وینئ اوکې کوم اتومات په هغه سټایل کې اپلای بل څه ده سویچ څه ده رو او کالم مثال غواړئ دا نومونه دې دلته راشي او دا مضامین دې لاندې راشي کلیک وکړه دا ګور نومونه به بره راشي مضامین به چېرته راشي بیا کلیک وکړم مضامین بره راشي نومونه به لاندې راشي صحیح ده ډیټا سلیکټ دې ته وکړي مثال غواړم چې یو مضمون ترېنه ختم کړم دا انګلیش نه دی دا ختم کوم اوکې که به بیا اوکې که دا ګوره مضمون یې څنګه شو انګلیش څنګه شو بیا راځم سلیکټ ډیټا ته سلیکټ ډیټا نه وروسته راځم بېرته هغه انګلیش څنګه کوم اضافه کوم یا اډ باندې به کلیک وکړي دا دوه خبرې دي اول سیریس نیم ده په دې کې به هغه د مضمون نوم انتخاب کړي انګلیش ده بل څه ده سلیکټ ویلیو ده دلته به ویلیو انتخاب کړي سیریس ویلیو دا عددونه به انتخاب کړي به اوکې کوي بیا اوکې کوي ګورې اتومات به ورته مثلا څه راسي انګلیش به ورته صحیح ده پوه شو دې باندې په دې باندې څوک ساده کړي مثال اوس وګوره لوړه نمره په چش کې ده په انګلیش کې ده لوړه نمره چا ده لوړه نمره چا ده ولې وګوره د عمر ګراف څومره لوړ ده کنده لوړ دې باندې د تعلیم هغه څه د ګراف څه ده لوړ ده چش کې لوړه ده ته وګوره انګلیش دا د انګلیش دا شنه نه د انګلیش کې لوړه نمره وایي صحیح ده کنده صحیح او په دری کې میټونه لوړه نمره چا ده عمر ده صحیح نه میټونه د ګراف لوړ ده بل چا لوړ ده همون لوړ ده دې لوړ ده یو دا تقریبا نه کېده دا څه ده اته کېده صحیح ده بل د ایډیټ ډیټا د ډیټا کې تغیرات راوړل کلیک وکړئ مثال دغه د هغه د نمبرې د لیکس ورته کومه فرض مثال دې نه ته نمبرې دی او عمر درې کې څو نمبرې وي نه کېده غواړم دا ورته کمې کوم نوي دي مثال څو کم 28 دې بل ګراف ته ګورئ دغه دا څو ده نوي ده نه نوي ده زه غواړم دا څو کوم ته مثال شپږ پنځوس وګورئ څومره رقم شي کم شو که نه شو کم صحیح ده دلته نمبرې ورته زیاته وکړم نو ورته خپل کمیز زیاتېږي دا ګورئ صحیح شو دا مثال دلته راسي دا کمول زیاتوي خپلې کمیز زیاتېږي وینئ بیا دا بند کړئ خلاص اوس دا تغیرات زما وکړل دلته به اټومیټیک راتله که به نه راتله نو بعضې وخت کوم تغیرات مې سره چې باندې کلیک وکړئ ریفرش ډیټا صحیح ده او دلته د مختلف شکلونه به چارت نور انتخابولی شي مثال دا نومه شکل یې غواړئ وګورئ اعلان کوم جدول ستا په اکسل کې جوړ کړی هغه هم دلته ورسره راشي او نور به څه ورسره راشي ټیبل هغه بر چارت دی هغه ورته ټایټل ورکوي کولی دلته ټایټل هم ورکوي مثال اسټوډنټ ټیسټ چارت خلاص ځم شو ورپسې بل څه نه بېرته خپل شکل ته راولئ دلته راسي بېرته خپل شکل باندې انتخابوئ دا خپل شکل دی همدا رقم تاسو کولی شئ دلته نور سټایلونه ورته انتخاب کړئ مثال دا سټایل ورته انتخابوم وګوره دا سټایل صحیح ده
بل د لیاوټ کې کولای دلته چارت انتخاب کړم، مثال کومه ساحه انتخابوي، زه غواړم دا پښتو انتخاب کړم، انتخاب په نس انتخاب ګورو چې د پښتو بارچر د دا ټول انتخاب شو. فارمټ سلیکشن ته به راسي، دې ځای نه کولای د سلیکشن چک ورته فارمټ کې مثال کوم تصویر چې ورکوي دا وګورئ، دې ځای کولای شي تصویر مثال دا تصویر انتخاب کولای کوم راکنه نه راغی خپل شکل ته بیت راولي د سیټ باندې ټول په خپل شکل ته راځي. پکچر ورته راولي یا تصویر ډبل کلیک وکړئ، دې ځای نه کولای شي چې راولي تصویر ورته راولي. صحیح ده. یا تر ټکس باکس پر رسم کې راوخی دا وګورئ، شیپ رسم کوي، رسم کولای شي نوم هم پرې کولای سرچ کولای شي. بل څه دی په ټکس باکس راخلی دا وګورئ، ټکس باکس ته مثال کومه لیکنه کوي کوم څه لا وګورئ. صحیح ده. بل څه د لیاوټ کې چارت ټایټل دی، دا چارت ټایټل خو نه کنه نه ده دا غواړي کنه غواړي نو باندې کې څنګه شو ختم یې غواړم خو د پاسه کې غواړم ګور کې هغه باندې بار راشي اول څه د دې نه د بهر د کوم کلر څه درام راس اباوت چارت ګور بار راشي نه. بل چې دا اکسس سټایل دا یو پرایمری هریزونټل دا بل چې دا ورټیکل د تاسو غواړئ چې په ټولو باندې لاندې وینو ورته ګورځته وینو باندې نه غواړئ دا مطلب کې ګور ختم شي یا په مود ډول دته غواړئ راځي چې دا انتخاب چې ته غواړئ په دې ځای کې دې لپاره به مختلف شکلونه انتخابولای شئ. مثال په دې شکل دی یا دلته راشي په مثال په دې شکل دی دا ګور اکسس ټایټل بار خپل نوم ورته ولیکئ. صحیح ده. یا بل شی ورته ولیکئ، مثال ته راشي بل شکل دی نه نه دی دا د ما خپل شکل دی دا ګوره دا نه غواړئ شکل انتخاب کړئ. بل څه دا نه خو نه کنه نه دا کلر مثال شنو سور او زیاده دلته مطلب دې د جنکی وایي چې دا کوم طرف ته غواړي وس رائټ طرف ته دی شي طرف ته دی غواړي چې مثال دا چې طرف سي ټاپ طرف باندې ورچر راغلی بارا یا مثال غواړي چې طرف سي لیفت طرف ته ور لیفت طرف ته ورسي باټم طرف ته غواړي ور باټم طرف ته ورسي یا اباو غواړي ور برابر ورسي رائټ طرف ته نه دا د پاسه وي په ټول نشه غیس د کوم دا رائټ طرف یا کی طرف ته ور ورسي نه. ډیټا لیبل سي دي مثال په دې باندې خو ارڅو پیځ کا کرسر ورته ته معلومي چې دا چک 15000 سم دا برچار نوی او دای 15000 سم دا کغواړي نه په دې باندې ویلو چاپس مثال 15000 رسم شوی وي نه را به چې ورته ورته چې ټیبل لیبل سنټر انتخاب وګوره را به هم ټول پر یو باندې ویلو لیکل دی یا دا غواړي خو اند کې غواړي پای کې یا مثال دته غواړي اوټ سایډ بیس لاندې یا اوټ سایډ بهر غواړي ورته باندې ویل دا ویلو نه غواړي نوم باندې کې څنګه شو ا ټیبل نو 6 کې جوړ کول کې هغه غواړي کنه غواړي شو ډیټا ټیبل باندې ټکو ورلاندې وراسي کنه نه غواړي نوم باندې ټکو یا دا ډیټا ټیبل نو غواړي د ډیټا ټیبل سره دا رنگونه خو نه لګیږي کې دا غواړم ډیټا ټیبل لګیږي کې انتخاب کوي هم دا رنگونه سره هم ټیبل بس نه غواړي نوم باندې ټکو کوي. بس یا اکسس پرایمری هریزونټل د تشه د اعلان نمونه خو نه کنه غواړي دا غواړي کنه غواړي ټیک مارک کې څنګه بشي ختم دل تر څه د ټیک مارک په ورګل چې سره بشي د چپټر کوم هغه څه دا څنګه شي ختم دواړه غواړي د تر څه چې انتخاب په شو لیفت تو رائټ اکسس وګورئ دا د تر څه لاندې وایي دا اول دا عددونه چې دا په اندازه ټاکل کیږي مثال لاس او شل ډیر سويش چې عدد کوچنی وي ډیر د نمبرې به کې دا چې ټاکل شي سپینزر لاس پنځلس ډیر کوچنی بیا یو 2 3 درم د ټاکل کیږي کله ول عدد دی مثال 2 په کې به ټاکل کیږي 2 3 زره په بیا سل 200 300 د سند د ټاکل کیږي دا په معیار ټاکل کیږي نه کوم مثال دا غواړي په 1000 باندې شو 1000 چې ټول کیږي زردانه نه دا عدد باندې په ضرب باندې تقسیمېږي به د شو کې وګورم هر عدد په ضرب باندې تقسیم کو به چک درته. صحیح ده. غواړي نه په بلیون باندې دی دا بلیون باندې تقسیمېږي د شو کې به. صحیح ده. دا ترسي په بلیون دی یا په میلیون په بلیون یا لوګاریتم دی واسه به د شو. صحیح ده. اوس دې چک کومه دا انتخاب معیاري حالت انتخاب ډیفالت ځکه د ډیفالت د عادت سرچوب کیږي. صحیح ده. ګریډلاین کار شو ته کیږي او پوتي کار شو دی او مدته او پوتي کار شو دی نه دا نه غواړي د ترسي نو نه بوي یا مطلب غټ غواړي میجر باندې کې دا غټ کار شي براسي که غټ او کوچنی غواړي مثال مینر باندې کې کوپی ګور کوچنی کار شي براسي غواړي هم د غټ راځي هم د کوچنی راځي میجر او مینر په دواړو انتخاب کوي هم ګور دا غټ کار شي به راځي هم د کوچنی کار شي راځي. بل ورټیکل اومت کار شي د کلیک کوو ګور اومت کار شي براسي راځي غواړي مثال دا غټ راځي مینر باندې کې کوو ګور کوچنی براسي غواړي هم د غټ راځي او هم کوچنی مینر ان میجر په دواړو انتخاب کوي. مینر څه معنا میجر غټ مینر کوچنی کلیک کوو ګور
لکه میجر پیسټ او مینر پیسټ. میجر پیسټ پیژنئ؟ میجر پیسټ، مینر پیسټ، میجر پیسټ. مینر پیسټ معنا کوچنی اختر، میجر پیسټ معنا لوی اختر. صحیح ده؟ فلوټ ایریا درته ښیي، دا کوم بیک ګراوند کلرز دی، نه یې غواړئ کلیک وکړئ ګوره ختم به شي. بیا یې غواړئ راسي ټیک پر وشو فلوټ ایریا ګوره راوشي. چارټ وال چې ده هغې ځای نه مثال ته کوم وال ورکړی وي، لکه یو ځل به ډیزاین ته راسئ، دا سټایل به انتخاب کړئ. مثال چې 3D شکل به انتخاب کړئ چې شاته څه ولري، وال ولري. وینئ دې ته وال ویل کېږي، یا دیوال څنګه تاسو ته وایي. دا اوس غواړئ که نه غواړئ ټیک مارک لرې کړو ګوره نو ختم شو که نه شو ختم. بیا یې غواړئ دلته راسئ وګوره فینش پورې سره راسئ، راغی که نه راغی. چارټ فلور غواړئ که نه غواړئ، دا لاندې فلور نون ختم شي، بیا ټیک مارک ولګوئ څنګه به شي، پیدا به شي. او کولی شئ 3D ته یې لاړ شئ، دې ځای نه نور هغه ورته وکړئ. مثال تویې یو بل خواته وګورئ، وینئ کوم طرف ته یې تویې، یا دې خواته تویې ده وګورئ، ولیدو صحیح ده. بېرته خپل شکل ورته انتخاب کړئ، هغه صحیح ده. آسان هم ده او معیاري شکل هم همدغه ده، په دې اکثره استعمالېږي دې شکل باندې. صحیح ده. بل څه در سره تمبنایل دی، مثال په دې باندې کوم لاین رسم کوو، کلیک وکړه لاین ټری لاین انګلیش باندې اوکې کړو، ګوره انګلیش باندې یو لاین رسم کړي. دې باندې ولګ زه خپل پنده دی صحیح خلک دې زه خپل نه چش باندې قدا و نوم باندې کلیک وکړئ ختم به شي. مثال کوم بل شي باندې رسم کوئ، پښتو باندې رسم کوئ، ګوره کلیک وکړئ دا پښتو باندې شي دلته رسم کېدای شي. دلته ختموي نوم لاینز بیا ورته کار نه کوي، تر څو پورې چې دلته ګراف نه وي بدل کړی. دې ته هغه ویل چې منحني خط ګراف او منکسر خط ګراف یاد هم ده، دې ته منکسر خط ګراف ویل کېږي. صحیح ده. احصایي شته را به شي دلته لاین پرې رسم کوئ، کوم ډراپ مثال کلیک وکړو ګوره لاندې لاینونه د کار کې، یا مثال ډرا های غواړئ بر یې غواړئ ګوره په دې بند ځای کې به ښکته شي، نه یې غواړئ دا ګوره ختم به شي. بار که غواړئ مثال بار چارټ باندې رسم کلیک وکړئ ګوره بار چارټ باندې رسم کړئ، نه یې غواړئ نوم باندې کلیک وکړه. او کومې نقطې چې ټاکل شوي دا کوم شکل باندې غواړئ، مثال په دې شکل یې غواړئ یا په دې نمونه باندې غواړئ، دلته ګوره دې شکل باندې غواړئ. صحیح ده. دلته راسئ شي انتخاب کړئ، نوم ختم به شي. او فارمټ کې راځي تصویر خبرې لکه سره باندې تصویر وکړئ. نظام څه نه ده ها. بل سکرین شاټ کو فورن فکر کوم دلته کوي کار نو سکرین شاټ په واسطه باندې کولای دی هغه تصویر واخلي، کمپیوټر نه مثال تصویر اخلي، کمپیوټر نه راځم کوم شي نه ستاسو تصویر اخلي، مثال دی فولډر اپشن نه تصویر اخلي نه نه راځم ورته دته ګوره فولډر اپشن اټمیټ کړه کنه راغلی، کلیک کوم اټمیټ په فولډر اپشن چې واسطه سي هغه تصویر به ترنه واسطه سي واسطه نه واسطه کله کوم خاصه هنا تصویر استل غواړي بیا دې باندې کلیک مکوئ، دې باندې کلیک مکوئ، بیا چې تراسي سکرین کلیک کړئ، هغه وینډو مخکې نه خلاصه کړئ، کوم ستاسو تصویر اخلي. صحیح ده. کوم ځای نه تصویر اخلي، مثال دې ځای نه تصویر اخلم وګوره چې هغه تصویر کنه راغلی. صحیح ده. کوم چې مثال دې چې تصویر هم غټ و، لکه مثال ما تصویر ترې نه وایستلو، د دې ځای نه تصویر وایستم، دا څه هم مثال نه کړم، ما دا دوه اپشن پکار دي نو دلته کراپ نه کراپ په دروغ کې ځان باندې سکټ کوي، د دې نه ویلان ته دې پر څنګه کوي کټ کوي، دې پاس ځان به تر دا وځي په دې سکټ کوي کنه پروګرام او شی خاص سکرین شاټ باندې پوسټ واسه ها هایپر لینک مرسته باندې کولای شي بل ته فایل شیر او لینک مثال زوام ډیسکټاپ باندې ما یو فایل د ایکسل بوک 1 په باندې نه دا دې لینک راوړم کلیک کوو په لینک راځي کنټرول بټن ونی سره دې باندې کوم کې اتوماتیک په دا فایل شیر سره تا خلاص کړئ. صحیح ده. کولای شي د سکرین ټیپ بدلون کې مثال پاسې لیکلي دي بوک 1 او شی لیکلي دي راځم دې ته یو فایل کې خبرون دا فایل سکرین ټیپ تر راځم کوم مثال مهرباني وکړئ کلیک وکړئ خلاص دې چیک اوپن دا برابر چیک لیکلي دي مهرباني وکړئ چې وکړئ کلیک وکړئ سکرین ټیپ دې ځای نه هغه لینک سره راځي نه دا سکرین ټیپ ټیکس کې زدم څه نه څه ده درنه غنوي ښکاره په سو کلیک کنټرول به ونیسي به کلیک وکړي. صحیح ده. دا چې هایپر لینک سره